ځینې خلک خبرې کوي چې ګواکې دولت یا اسلامي امارت تر وخت رسېدګي ځای ته نه ده کړې، او نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ یا زموږ سره الحمدلله په د اوله ورځ کې د اولې ورځې څخه حاجي والي صاحب په خپله حالته ناست و، په دغه یخ کې، په دا تکلیفو کې، په دغه ډبرو کې دغه والي صاحب زموږ سره داسې پوره توګه باندې کومکونه کړي دي چې موږ ته یې وویله چې سرایونه دې ونړېږي خو چې هلک بچت شي. دا به زموږ کمزورتیا وه، موږ په مشکلاتو کې وو، موږ نه څه پوهېدلو، خامخا د تلوارۍ کار و، د غمدرۍ کار و، زړه مو درد کوی، خو خلکو ته به البته زموږ لخوا یو څه مشوره ور کمزورې سوي وي. نور زموږ سره دولت مولوي صاحب یعقوب وزیر دفاع راغلی ده، زموږ سره په دغه ځای کې کښېنستلی ده، شپه یې راسره تېره کړې ده په دغه لوټو کې. بل مشر غلی ده، هغه هم موږ سره دا غم شریک کړی ده، په دغه ځای کې راسره ناست و، د والي صاحب په شمول باندې په دغه یخ کې، په دغو تکلیفو کې، په دغه نن وخت په دا اوس نوي دولت کې داسې څوک نه کوي چې وزیر دفاع په یو خاورو کې ناسته د وطن او د مشکلاتو په خاطر باندې دلته عذر پیدا کړي. مخلوق ډیر و، 50,000 کسه و، د ربط آمد نه سوای کېدای، خلکو ځان سره مړ کاوه، ربط آمد نه سوای سره کولی. خو موږ په دې حالاتو کې وو چې مخلوق ډیر و، څوک د وزیر دفاع و رنګ و کتن و دغو ته هوا کېدله، نو دلته مشکلات جوړېدی. دغو خلکو زموږ سره په دغه یخ کې ما خپله زه ورسره ناست وم، په دا ډبرو کې مولوي یعقوب صاحب او والي صاحب دا ټوله دلته ازیر په دغه ځای کې